بسم الله الرحمن الرحیم. د حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشهور صحابی دی. رستو د لویو زاهدانو او لویو عالمانو ناشو. د حضرت علی کرم الله وجهه ارشاد دی چې ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داسې علم حاصل کړی دی چې د هغې نه خلک عاجز دي او هغوی هغه محفوظ ساتلی دی. هر کله چې ده ته د نبي اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت په لومړي ځل خبر ورسېدو، د خپل ورور د حالاتو د تحقیق لپاره مکې ته ولېږو چې څوک دا دعوا کوي چې ما ته وحی راځي، آسماني خبرونه راځي. د ده حالات معلوم کړه او د هغه خبرې په غور واوره. هغه مکې مکرمې ته راغی او حالات معلومولو نه پس ورور ته ورغی او ویې ویل چې ما هغه د ښو عادتونو او د ښو اخلاقو په حکم کولو ولیدو او د داسې کلام مې ترې واورېدو چې نه شعر و او نه د کاهنانو جادوګرو خبرې دي. د ابوذر رضی الله تعالیٰ عنہ په دې مختصره خبره تسلي ونه شوه. پخپله یې د سفر سامان تیار کړو او مکې ته ورسېدو او نیغ مسجد حرام ته لاړو. نبی صلی الله علیه و آله وسلم یې نه پیژندو او د چا نه پوښتنه یې د مصلحت نه خلاف وګڼله. د ماښامه پورې په دې حال کې وو. ماښام حضرت علی کرم الله وجهه ولیدو چې یو نااشنا مسافر دی. د مسافرانو، غریبانو او بېوطنو خبرګیري، د هغوی ضرورتونه پوره کول د دې حضراتو په ګوټی کې پراتو. خپل کور ته یې راوستو، مېلمستیا یې وکړه، خو د پوښتنې یې ترې څه ضرورت ونه ګڼو چې څوک یې څنګه راغلی. مسافر هم څه ظاهره نه کړه. سبا بیا جومات ته راغی او ټوله ورځ یې په دې حال کې تېره شوه چې پخپله ورته پته ونه لګېده او پوښتنه یې د چا نه ونه کړه. غالبا د دې وجه به دا وه چې نبي صلی الله علیه و آله وسلم سره د دشمنۍ کیسې ډېرې مشهورې وې. نبي صلی الله علیه و آله وسلم او دوی سره ملاوېدونکو ته هر قسمه تکلیفونه ورکولی شو. د ده به دا خیال و چې صحیح حال به معلوم نه شي او د بدګمانۍ په وجه به په مفتو کې تکلیف اوچت کړم. دویمه ورځ ماښام بیا حضرت علی کرم الله وجهه ته خیال وشو چې بې وطنه مسافر په ظاهر کې چې څه غرض دپاره راغلی دی هغه پوره نه شو، ځکه یې بیا کور ته راوستو. د شپې یې پرې خوراک او خوب وکړو، خو د پوښتنې ترې په دې شپه هم وار رانغی. درېیمې شپې ته بیا هم دا حالت شو. نو حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ ترې پوښتنه وکړه چې تاسو څه کار دپاره راغلي یئ، څه دې غرض دی؟ نو حضرت ابوذر رضی الله تعالیٰ عنہ اول هغه ته قسم ورکړو، وعده یې ترې واخیسته چې صحیح حال وښایي. دې نه پس یې ورته خپل غرض وښودلو. حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ وفرمایل چې بېشکه هغه د الله رسول دی او سبا چې کله زه ځم نو ته هم راسره لاړ شه، هلته به دې ورسوم، خو د مخالفت زور دی. دې دپاره په لاره کې که چېرې ماته څوک داسې سړی مخې ته راغی چې د هغه نه ستا زما ته رابتلو څه ویره وي نو زه به وړو بولو ته کښېنم یا به خپله پړه سموم. ته نیغ روان اوسه، ما سره مه ودرېږه، په دې وجه چې ستا زما سره تل معلوم نه شي. دغه شان سحر د حضرت علی کرم الله وجهه رستو د نبي صلی الله علیه و آله وسلم خدمت کې ورسېده. خبرې اترې وشوې، سمدستي مسلمان شو. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د هغه د تکلیف په خیال وفرمایل چې خپل اسلام اوس مخکاره کوه، پټ خپل قوم ته لاړ شه، هر کله چې زموږ غلبه شي هغه وخت راشه. هغه عرض وکړو، ای د الله رسوله صلی الله علیه و آله وسلم، په هغه ذات مې دې قسم وي د چا په قبضه کې چې زما ساده چې دا کلمه توحید به د دغې بې ایمانانو
په منځ کې په زور وایم. هغه وخت چې مسجد حرام ته تشریف یوړو او په اوچت آواز یې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ووی. بیا څو د څلورو واړو طرفونو نه خلک ورپاڅېدل او دومره یې ووهو چې زخمي شو. مرګ ته نږدې شو. د نبي صلی الله علیه و آله وسلم تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې تر دغه وخته پورې مسلمان شوی نه و، د هغه د پاسه د بچ کولو دپاره څملاستو او خلکو ته یې وویل چې څه ظلم کوئ. دا سړی د قبیله غفار دی او دا کلیبه د ملک شام په لاره کې پرته ده. تاسو تجارت وغیره ټول ملک شام سره دی. که چېرې دی مړ شو نو شام ته به تله راتله بند شي. په دې خبره دی خلکو ته هم خیال پیدا شو چې د ملک شام نه زموږ ټول ضرورتونه پوره کیږي. دغه لاره بندېدل مصیبت دی. په دې وجه یې هغه پرېښودو. دویمه ورځ بیا دغه شان مسجد حرام ته لاړو او په اوچت اواز یې کلمه وویله. خلکو د دې کلمې د اورېدو طاقت ونه لرلو او پرې ورچپه شو. دویمه ورځ بیا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه هغه شان د هغوی پویه کړل او لرې یې کړل. ستاسو د تجارت لار به بنده شي. د نبي صلی الله علیه و آله وسلم د دې ارشاد سره چې خپل اسلام پټ ساته، د هغه دا کار د حق ښکاره کولو یو جوش او جذبه وه چې هر کله د دین حق دی نو د چا پلار څه ټیکه ده چې د هغه د ویرې دې پټ کړی شي او د نبي صلی الله علیه و آله وسلم منع کول د شفقت له وجې وو چې کیدای شي تکلیفونه ونه زغملی شي. ګنې د نبي صلی الله علیه و آله وسلم د حکم نه خلاف د اصحاب کرامو رضی الله تعالی عنهم دا مجال اړوونه. د دې څه نمونه مستقل باب کې را روانه ده. چونکې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په خپله دیني خورولو کې هر قسمه تکلیفونه زغمل. په دې وجه حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه په اسانتیا باندې عمل کولو په ځای د نبی صلی الله علیه و آله وسلم تابعداري غوره کړه. همدا یو څیز و چې د دې په وجه هر قسمه ترقي دیني او دنیاوي د اصحاب کرامو رضی الله تعالی عنه قدمونه خلول او هر یو میدان د هغوی په قبضه کې و چې چا به یو وارې کلمه شهادت وویلو د اسلام د جنډې لاندې به راغی نو لوی نه لوی طاقت به هغه نشو منع کولی او نه لوی نه لوی ظلم به د هغه د دین د خورولو نه لرې کولی شو.